بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ستن زمونږه PHP کې 9 نمبر درس دی. په نننی درس کې د اپریټرز باره کې خبرې کوو. اپریټر څه ته وایي؟ اپریټر په لینګویج کې د مختلفو مقاصدو لپاره استعمالیږي، لکه محاسبه، د ویلیو اساین کول ویریبل ته، د دو ویلیو ترمنځ کمپیرینګ کول، منطق یا لاجیک لپاره. په دې کې تر ټولو لومړنی چې کوم اپریټر زه تاسو ته تشریح کوم هغه موږ سره ارثمټیک اپریټر دی. په دې خبرې کوو چې ارثمټیک اپریټر څه لپاره یوز کیږي. ارثمټیک اپریټر کې موږ سره د یو څو اپریټرو تشریح زه کوم. لومړی موږ سره ایډیشن، سبسټریکشن، ملټیپلیکیشن، ایکسپوننټ یا ایکسپوننټیشن، ډیویژن دی، ماډلز دی یا ریمایندر چې ورته موږ ویلی شو، انکریمنټ او ډیکریمنټ اپریټر دی. ایډیشن نه خو موږ ته پته ده چې جمع لپاره موږ یوز کوو، ماینس لپاره، ضرب لپاره. ایکسپوننټیشن اصلا کې دا د توان لپاره استعمالیږي، لکه موږ وایو 3 ایکسپوننټ 10 یا 5 ایکسپوننټ 2. داسې توان اخیستو لپاره به ایکسپوننټیشن یوز کوو، او له هغې لپاره موږ دا دوه ملټیپلیکیشن سمبول استعمالو. ډیویژن دا اصلا د تقسیم لپاره استعمالیږي. ماډیولز یا ریمایندر د باقی مانده عدد د معلومولو لپاره یوز کوو. کوم چې موږ سره په دې کې انکریمنټ یا ډیکریمنټ اپریټر دی، دلته بلکې موږ به لوپ یو ټاپک دی یا ریپیټیشن سټرکچر، په هغې کې به زه تاسو ته د دې باره کې خبرې کوم. دا ډېر مهم ټاپک دی. که چیرې د دې ټاپک په اصلي مقصد باندې ځان پوه کول غواړئ، زمونږ سی لینګویج درس به تاسې وګورئ، خو دلته هم موږ یو څه تشریح د دې کوو. راځو د دې اپریټر استعمال په PHP کې له دې نه څنګه استفاده موږ کوی شو. د دې لپاره به تاسې راشئ، لومړی به تاسې ایډیټر خلاص کړئ. دا فایل تاسې ما ثبت کړی دی، تاسې به هم له ځان سره فایل په C ډرایو کې ثبت کړئ. ارثمټیک اپریټر ډاټ PHP ایکسټینشن به ضرور تاسې سره PHP وي. له هغې وروسته به تاسې په دې کې د PHP کوډ او د PHP د کوډ نه پس به تاسې دلته هغه خپل کوډینګ کوئ. زه غواړم یو دو ویلیو سره جمع کړم. یو ویریبل به جوړ کړم د ایکس په نامه، او دې ته به یو ویلیو اساین کړم، پر ایگزامپل 10 40. بل یو ویریبل جوړم پر ایگزامپل د وای په نامه، او د هغې دپاره به زه ویلیو اساین کړم پر ایگزامپل 13. اوس غواړم دا دواړه سره جمع کړم، نو دې دپاره یو بل ویریبل جوړوم، $z is equal to $x، بیا له هغې نه وروسته جمع، بیا $y، ځکه دا دوه ویریبل دي، دا دواړه جمع کول غواړم. زیډ ته به دا ویلیو اساین کېږي، یعنې کله هم چې زه ریزلټ ګورم داسې به لیکمه ایکو، یو میسیج غواړم راشي ټوټل زیډ ویلیو ډاټ به کېدو. ډاټ د څه لپاره یوز کوی شو؟ کنکټینیشن لپاره. موږ به دلته $z سیمی کالن. له هغې وروسته به تاسې کنټرول S سره دې ثبت کړئ. را به شي تاسو په دې ځای کې لوکل هوسټ که چېرته زیم آن وي، او که چېرته زیم نه وي آن، نو ماته وایي this site can be reached. زه به راشم زیم به آن کړم، د هغې لپاره C ډرایو، بیا له هغې نه وروسته په دې کې زیم، او د زیم نه وروسته اعلان دی موږ سره چې کوم زیم کنټرول دی رایټ کلیک، دا به رن کو. رن یس. کله چې دې رن شي، له هغې نه وروسته تاسې اوس دا سرچ کوئ، خو شرط دا دی چې په دې کې مونږ هغه دوه چې کوم اپاچی مایسکویل دا باید سټارټ شي، ځکه دا مخکې ما کلوز کړی دی، نو په دې اساس باندې دې هغه نه سرچ کوئ. اپاچی سرور ان مایسکویل، له هغې نه پس به راشو دې به سرچ کو. اوس صحیح شو. موږ به د دې ډیشبورډ په ځای ولیکو، ډیشبورډ په ځای به تاسې ولیکئ د PHP لرنینګ، د فولډر نیم به تاسې ته یاد وي. او بیا له هغې نه وروسته فایل د څه په نامه دی؟ فایل موږ سره چې دی ارثمټیک اپریټر په نامه دی، دې باندې به کلیک کوو. دلته به موږ د هغې ریزلټ ګورو.
اوس فی الحال دې موږ ته څه آوټپوټ نه راکوي وای دا به وګورو چک وکړو موږ دوه ویریبل جوړ کړي دي مسټیک موږ کړی دی دا به ثبت کو دوباره او له هغې نه وروسته به راشو دا به ریفریش کو ټوټل زیډ ویلیو دا اویا ځکه موږ سره په دې کې څلوېښت او دېرشونه کېږي اویا کېږي موږ سره که دې کې موږ سره چیرې اشاریه عدد وي هغه به هم دې ګوره جمع کوي که چېرته فار ایگزامپل په دې ځای کې زه ولیکمه 13.3 نو دا به ټوټل اویا اشاریه اوه راځي اویا اشاریه اته به راځي ځکه درې او پنځه اته او که چیرې فار ایگزامپل دا هم 5 شي نو بیا به څو راځي 551 نو یو اویا به دې راځي ځکه هغه د جمع په حالات کې دی موږ سره که چېرته مثال د دې په ځای ظرف حالت موږ یوز کوو فار ایگزامپل زه ظرف یوز کوم له هغې نه وروسته دا ریفریش کوم نو دا به ظرف کېږي که تاسې فار ایگزامپل د تقسیم حالت یوز کوئ نو دې ځای کې به تقسیم تاسې یوز کوئ تقسیم بیا هغې نه وروسته ریفریش که موږ فار ایگزامپل ډیوایډ خو شو موږ سره که موږ فار ایگزامپل ماینس یوز کو ماینس نه هم استفاده کوی شو دا به ثبت کو که چېرته مثال د دې په ځای باندې موږ ریمایندر یوز کو نو ریمایندر فار ایگزامپل دا ما یوز کړو د ریمایندر استعمال څنګه وي په دې کې لنډ څه تاسو ته زه تشریح کوم ریمایندر داسې که فار ایگزامپل موږ 14 غواړو تقسیم پر 2 وکړو نو 2 باندې چې دا تقسیمو دې ته به ورسېږي نو 2 په 2 کې 14 به دا ماینس کېږي د دې 14 نه نو چې کله دې ماینس شي د دې آوټپوټ یا د دې نتیجه به صفر راځي موږ سره په دې کې دا تقسیم شو او له هغې نه وروسته ماډل چې کوم دی هغه موږ ته 0 راوتو یعنې د دې باقي مانده عدد موږ سره 0 دی نو په همدغې اساس باندې دلته هم که چیرې فار ایگزامپل زه دلته ولیکم 10 او دلته ولیکم فار ایگزامپل 3 نو دې تقسیمیږي خو باقي مانده به څو راځي یعنې 10 په 3 تقسیم شي باقي مانده چې هر څو عدد راځي هغه به موږ ته دې شو کړي 1 باقي مانده راځي ځکه 3 رسیږي هغې ته نو دا اصلا کې مډیولز دی یعنې مډیول دې ته ویل کېږي ماډل یا ریمایندر دې ته موږ ویلی شو چې موږ ته باقي مانده عدد معلوم کړي د باقي مانده عدد د معلومولو په خاطر باندې له دې نه موږ استفاده کولی شو نو دا اصلا کې موږ سره کوم ماډل اپریټر شو دا موږ سره په دې کې ارثمیټک اپریټر شو اوس ګورئ که چېرته فار ایگزامپل موږ راشو او په دې ځای کې زه ایکسپوننټیشن اپریټر یوز کوم لیټ سپوز ډبل نو 3 10 ایکسپوننٹ 3 نو دې به جواب څه راځي دا تاسو ریفریش کړئ 1000 ځکه دا داسې راځي که چېرته مثال 3 ایکسپوننٹ وي دې به داسې راځي بیا 3 ایکسپوننٹ 10 شي نو دا به داسې 3 ضرب 3 همدغه شان ضرب 3 ځلې خو دا که چېرته فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو 10 ضرب 10 همدغه شان ضرب 10 نو موږ داسې ویلی شو لس په لسو کې سل په لسو کې زر نو دې موږ ته جواب څو راکوي 1000 دلته هم همدغه شان خبره ده که چېرته مثال موږ راشو په دې ځای کې د ایکسپرنټیشن اپریټر یوز کو نو 3 ځلې به دا په خپلو کې ظرف شي بیا به موږ ته هغه ویلیو راکوي یو قسم اپریټر چې هغې ته ویل کېږي اساینمنټ اپریټر اساینمنټ اپریټر هغه اپریټر دی چې دا هم د محاسبې لپاره موږ یوز کو خو د دې محاسبه څنګه فار ایگزامپل موږ ایکول یوز کو ایکول موږ داسې یوز کو ایکس از ایکول ټو وای ایکس از ایکول ټو وای معنا دا ده چې د وای ویلیو اساین کا ایکس ته دا د ایکول معنا نه ورکوي دا اساینمنټ اپریټر دی که موږ فار ایگزامپل پلس ایکول ولیکو نو پلس ایکول نه معنا ده که د ایکس ویلیو خپل وي لکه ایکس ویلیو مثال لري 10
او وای کې مثال 4 سٹور وي نو پلس اکول معنا ده چې دا 4 رواله او دام x ته واچو نو 4 او 10 40 معنا ده چې څلوېښت بشي موږ سره. دلته داسې معنا هم ده لري لکه x is equal to x جمع y x مساوي که د x 10 ویلیو مثال او د y 4 نو دا دواړه به جمع شي بیرته به x ته اساین شي. یعنی د دې مقصد دا دی چې که چیرته دا شانته اپریټر موږ دلته ولیکو نو دې معنا دا ده چې په دې شکل به دا راځي یعنی x جمع y به راځي موږ سره. همداسې ماینس همداسې ضرب تقسیم ماډلز یا ایکسپوننټیشن چې هر یو اپریټر تاسو استعمالوئ په همدې شکل باندې دی. لیټ سپوز ګورئ که زه چیرته مثال په دې کې دا لرې کړم ما دلته زیډ لیکلی زیډ په هم لرې کوم زه لیکم پر ایگزامپل ډالر سین x پلس equal to $y معنا د دې دا ده چې د دې y ویلیو به جمع شي د x سره. x کې څو پراته دي 10 دې کې 3 نو 14 راځي ټول کنه د دې جواب به موږ سره 14 وي. دلته به موږ آوټپوټ ته x والو. اوس که زه مثال راځم دا ریفریش کوم نو موږ ته به جواب 14 راکوي. که چیرته مثال همداسې موږ دې کې ظرف یوز کو ظرف داسې زه یوز کوم نو ګوره مخکینی او اوسنی ریزلټ یو شانته وي. یعنی مطلب د مخکینی نه دا دی که موږ دا ظرف داسې والو چې ډالر ساین x ضرب اوس به هم د دې موږ سره جواب څه وي 13. تاسو راشئ ریفریش کړئ دا. او که چیرې موږ فار ایگزامپل په دې شکل نه لیکو دا موږ را اخلو او د x دلته ورپسې ظرف علامه کړو او بیا د دې ضرورت نشته بس وای کې چې دی هغه به ضربېږي. ګوره دلته ظرف اکول نه معنا دا ده چې وای ظرف کا په x کې او بیرته چې هغه کومه ویلیو جوړه شوه هغه بیرته اساین که x ته د دې معنا موږ سره دا ده. نو که زه مثال دا ریفریش کوم د دې ریزلټ به موږ سره دا شانته راځي. که موږ فار ایگزامپل په دې کې ایکسپوننټیشن اپریټر یوز کو فار ایگزامپل 2 ملټیپلیکیشن اپریټر والے تاسې نو جواب به 1000 وي. هماغه شان نو دا اصلا موږ سره کوم ماډل اپریټر دی دې ته ویل کېږي اساینمنټ اپریټر. اساینمنټ اپریټر هم موږ ځینې ټایم استعمالو د دې د استعمال لپاره په دې طریقې سره استفاده کوو. په دې کې موږ سره یو قسم اپریټر دی هغې ته ویل کېږي کمپیریزن اپریټر. کمپیریزن اپریټر دې ته وایي کله چې د دوو ویلو ترمنځ کمپیرینګ کوو مثال x y مونږ په دې کې زه غواړم دا x د دې سره کمپیر کړم هم چېرې دغه ویلیو کوم چې د x ویلیو د موږ سره دا زیاته ده د y نه f که چېرته دا زیاته وي نو دی به موږ ته سره جواب راکوي ټرو. که چېرته فار ایگزامپل موږ داسې ووایو که x ویلیو ګریټر دین y شي نو موږ ته فالس یا ټرو جواب راکا. که چېرته فار ایگزامپل موږ مطلب داسې وي که د x ویلیو ګریټر دین y نو جواب موږ سره زموږ خوښه ده. که موږ فالس ریزلټ غواړو فالس که موږ ټرو ریزلټ غواړو ټرو. خو ټرو ریزلټ همیشه لپاره موږ اخلو هغې آوټپوټ موږ ته 1 وي 1 مینس ټرو او فالس امټي معنا ده چې هیڅ به دې موږ ته نه راکوي. که فار ایگزامپل موږ وګورو کمپیریزن اپریټر مختلف قسمه اپریټر شته. دلته تاسې وګورئ کمپیریزن اپریټر کې اول ایکول دی ایکول ټو ایکول ډبل ایکول ساین دی لپاره یوز کېږي چې کله دو ویلیو سره کمپیر کوو. فار ایگزامپل زه راځم زه دلته لیکم ډالر سن a is equal to 10 بیا لیکم x is equal to 10 زه لیکم echo ډالر سن a is equal to ډالر سن x نو د دې جواب به موږ سره ټرو وي یعنی جواب به 1 وي موږ سره. که چېرته فار ایگزامپل په دې کې مونږ دې کې 10 په ځای 20 ولیکم نو بیا جواب فالس دی یعنی د دې جواب به هیڅ نه صفر. کمپیریزن اپریټر کې
لومړی اکول هم دې لپاره یوز کېږي چې دوه ویلیو سره مقایسه کړي. خو په دې کې موږ سره یو قسم اپریټر دی چې هغې ته ټریپل اکول وایي. ټریپل اکول نه معنا دا ده که زه مثال په ډول دې کې دا سټرنګ ټایپ ته واړوم یعنې ډیټا ټایپ سټرنګ والم نو اوس به د دې جواب څه وي؟ که چېرته مثال ډبل اکول موږ ولیکو د دې جواب به ټرو وي یعنې 1 ځکه ویلیو سره یو شانته دي. کله چې تاسې غواړئ ټریپل اکول ولیکئ ټریپل اکول دا ډبل اکول دې لپاره یوز کېږي چې دا ویلیو سره مقایسه کړي او دا بل اکول دې لپاره یوز کېږي چې د دې ډیټا ټایپ سره مقایسه کړي. نو اوس د دې سټرنګ ډیټا ټایپ دی او د دې انټیجر نو د دې جواب به موږ سره څه شوي فالس به وي. نو کله چې تاسې ټریپل اکول یوز کوئ د دې مقصد لپاره یوز کېږي چې موږ غواړو معلوم کو چېرې د دې ډیټا ټایپ هم یو شان دی که نه نو هغې لپاره موږ ټریپل اکول یوز کوو. بل ناٹ اکول نه معنا دا ده زه یم 10 not equal to x یا a not equal to x دی که چېرته یي اوس ګوره دا به زه انټیجر ته واړوم اوس به د دې جواب فالس راځي ځکه دا 10 دی دا هم 10 دی مساوي دی. موږ که چېرته ناٹ اکول شي بیا موږ ته جواب ټرو راکوه. که چېرته مثال a کې زه لیټ سپوز 10 ولیکم نو x کې موږ سره 10 دی دا اکول نه دي سره نو بیا به د دې جواب 0 راځي موږ سره. نو دغه مسلې لپاره چې تاسې ناٹ اکول کلمه یوز کوئ یوز کولی شئ. د ناٹ اکول لپاره موږ دا اپریټر هم استعمالوی شو یعنې که هغې په ځای باندې موږ داسې ولیکو لیس دین اور ګریټر دین اوس به هم دې موږ ته فالس جواب ټرو جواب راکوي ځکه خبره ټیک ده. اپریټر که تاسې هر یو یوز کوئ که هغه استعمالوئ او که دا یوز کوئ تاسې. بل موږ ناٹ اکول خو دا ډبل اکول دی دلته موږ سنګل اکول ایښی. ناٹ اکول کې دلته هماغه خبره ده ټایپ او ویلیو دواړه چک کېږي او په دې کې ټایپ موږ سره نه چک کېږي. که چېرې مثال موږ داسې وایو چې دا سټرنګ ټایپ والو او دا فار ایگزامپل 10 کو او زه دلته ولیکم ناٹ اکول نو د دې جواب به څه موږ سره فالس ځکه هغه دواړه مساوي دي. خو که چېرته مثال دې سره بل اکول کېدو بیا به د هغې نه وروسته د دې جواب سره راځي ټرو. نو تاسې دا اپریټر د دې لپاره استعمالوی شئ. ګریټر دین زیات مثال په ډول موږ وایو 10 یا دلته ما ولیکل 40 که زه په دې ځای کې زه ولیکم چې a ګریټر دین x نو دې جواب که چېرته a ویلیو موږ سره زیاته وي نو دې ټرو جواب راکوي. که د a ویلیو کمه بیا جواب فالس دی. مثال زه لیکم 45 نو اوس به د دې جواب څه وي موږ سره ټرو. همدغه شان لیس دین هم یوز کولی شو ګریټر دین اور اکول ټو هم استعمالوی شو لیس دین اور اکول ټو هم یوز کولی شو. دا د هغې پریکټیکل مثالونه دي. یو قسم اپریټر چې هغه PHP 7 کې راغلی هغه موږ سره سپیس شیپ اپریټر دی. سپیس شیپ اپریټر کې لیس دین اکول ټو ګریټر دین درې خبرې دی کې موږ سره دي لکه په دې شکل باندې موږ لیکلی شو. په دې کې څه دي که چېرته فار ایگزامپل دا دوه ویلیو دي که چېرته a ویلیو کمه وي د دې نه مثال زه داسې ولیکم همدا اپریټر یوز کوم اوس ګوره دا ویلیو زیاته ده له دې نه نو جواب به څه جواب به موږ سره ټرو. که چېرته فار ایگزامپل مساوي وي دلته ګورئ ګریټر دین که چېرته مساوي وي نو بیا به جواب څه فالس 0 او که چېرته فار ایگزامپل د a ویلیو کمه د x نه نو بیا به -1 راځي -1. نو درې خبرې دي کې موږ سره چک کېدی شي او دا موږ سره دي ته سپیس شیپ اپریټر ویل کېږي. دا په PHP 7 کې موږ سره شته یعنې موږ ګریټر دین اکول ټو اور لیس دین ګریټر دین اکول ټو درې واړه اپریټر یو ځل تاسو یوز کوئ یعنې درې وارې چیکینګ موږ کوو د x او د y د a ترمنځ ټریپل چیکینګ کوو. د هغې لپاره موږ کوم اپریټر یوز کوو سپیس شیپ اپریټر نه استفاده کوو. موږ
دا هغه اپریټر دی چې دې ته ویل کېږي کمپیریزن اپریټر. په بل لیکچر کې به انشاءالله مونږ لاجیکل اپریټر باندې خبرې کوو. تر دې ځایه همدومره مننه.